ادامه ورکوئ. او یو سوال اخیر زه خپل پښتنو ځوانانو ته کوم، ای پښتنو ځوانانو، د قبایلیت نه ووځئ، د قبیلو نه ووځئ، پښتانه شئ، ملت جوړ شئ. تاسو یو ملت خو یو ځل شئ هم. زه وایم زما زړه کېږي چې چېرته ټول پښتانه یو ځل راټول شوي وای او خبره مو سره کړې وای چې یو میاشت دپاره به اتفاق وکړو د ملت په توګه، د هېڅ شي په توګه هم نه. ولاکه د پښتنو د ملت جوړېدلو دپاره د پي ټي ایم هم لرې کول هم راځي، هغه به هم موږ کوو، خو چې قوم یو وي، ملت یو وي، نو هغې لپاره موږ خو هر شي ته ځئ. نو تاسو ملت جوړ شئ. تاسو ما ویل چېرته چې راټول شو او دا سره و چې یو میاشت به اتفاق وکړو، که خوند یې نه و بېرته به بیا سره راشو، انشاءالله داسې یو پروګرام به هم جوړوو. او تاسو بیا هم درته وایم قبایلي سوچ، قبایلیت، ما که څوک په قبایلیت باندې سپورټ کوي هم زه درته وایم ما سپورټ کوئ په قبایلیت باندې. ما که څوک په دې باندې سپورټ کوي چې یا زما د خیل ده یا زما د ارزستان ده یا د کان، ما په پښتونوالۍ باندې سپورټ کوي. ما نه پي ټي ایم درته یادوم، دا خو د ځان خبره ده خو چې زما هغه نام زیات استعمالېږي. نو ته پي ټي ایم قطعا په قبایلیت یا په قبایلي سوچ باندې مه سپورټ کوئ. دغه په ملت جوړ شئ، په پښتون ملت باندې سپورټ کوئ. مونږ او تاسو خو لویه پښتانه یو، بیا لاندې قبیلې یو. نو انشاءالله چې یو ځل پښتون جوړ شو بیا به قبیلې جوړې وي، قبیلې نورې کېږي. چې پښتون خو جوړ شي، چې پښتون نه وي جوړ شوی ولا یوه قبیله نشي جوړېدلی. دا کیسه په ذهن کې وساتئ.